Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. السلام علیکم ګرانو دوستانو په دې هیله چې تاسو به روغ وئ جوړ وئ او د صحت په کلیو کې بنوختي وئ ګرانو دوستانو د آی پی ایل غوره لیګ سیالیو د 9 لوبې معلومات تاسو ته غواړم درې کړم 9 لوبه د رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې او د چنای سپر کینګ لوبډلې لخوا تر سره شوه چې د بنگلور لوبډلې لومړی بیټینګ تر سره کړی 2 منډو هدف یې وکړ چې پارټیو پټیل پکې 53 تیزی منډې تر سره کړې نورو لوبغاړو که څه هم داسې خاص لوبه تر سره نه کړې ډي ویلیرز هم 25 منډې تر سره کړې ویرات کوهلی زر آوټ شو په 2 منډو خپل وکټ لومړی کې زر له لاسه ورکړه 122 منډو هدف یې ورکړ چینای سپر کینګ لوبډلې لومړی کې لوبغاړي ډېر زر له لاسه ورکړل شن واټسن په یوه منډه له لاسه ورکړ 3 لوبغاړي ډېر زر له لاسه ورکړل او د چینای سپر کینګ لوبډلې لپاره ام اس ټونی کیپټن زبردست لوبه تر سره کړه چې 4 منډې ناټ آوټ تر سره کړې په داسې وخت کې لوبه داسې وخت لاړه چې په یو اور کې 22 منډې په کار وي چې ام اس ټونی زبردست لوبه تر سره کړه چې په یو بال باندې 2 منډې پاتې شوې چې وروستنی بال میس شو که څه هم منډه غوښته خو تر سره یې نه کړه رن آوټ شو ورسره بل یو لوبغاړی رن آوټ شو خپله لوبه یې په یوه منډه له لاسه ورکړه نو دوستانو که دغه ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ سره د بیل آیکن هم دباو کړئ